الثاني دویم حدیث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت دے ایضا نمدارنگا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول نبی علیہ السلام بویل اللهم لك اسلمت یا اللہ تا تتابیم وبك آمنت پتا می ایمان راوڑے وعلیک توکلت پتا می توکل کڑے د دې ټکی د پاره دا حدیث دلته راوړې ویلیک انبت الله تا ته بدرګزم وبک خاصمت الله استاد پر جګړه کوم اللهم اعوذ بعزتک یا الله ز پنانی سم ستا په عزت باندې لا اله الا انت نشته د اقدار د بندګۍ مگر تی انت دلنی الله پنا د دین ني سم چې ما گمراه نه کی انت الحي الذي لا تموت تاغه ژوندې ذات چې ته نمری والجن والانس يموتون پیرانو انسانان مړکیږي متفق علیه وهذا لفظ مسلم واختصره البخاري دا لفظ د صحیح مسلم دی خو امام بخاری چې راوړل نو به لګ مختصر راوړل دی دا ډیره مزیدار دعا ده چې دا دعا ځان سره یاد کړئ اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت واليك انبت وبك خاصمت اللهم اعوذ بعزتك لا اله الا انت ان تضلني انت الحي الذي لا تموت والانس والجن والانس يموتون. ډېره خوږه او مزیدار دعا ده. دعاګانې ځان سره اوس نه یادوي بیا به ته تکلیف نه ښه او دا خاص کر د مصیبت په وخت کې داسې دعاګانې ویل دا پکاري. الثالث دریم حدیث د باب عن ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت دی ایضا نمدارنگا قال دا فرمای حسبنا الله ونعم الوکیل وإذا کلمه حسبنا الله ونعم الوکیل کافی دې زمونږ الله خو ذمہوار دی. قالها ابراهیم علیه السلام دا کلمه ابراهیم علیه السلام ویلی وحین القی فی النار کله چې وغورځول شو ورته وقالها محمد صلی الله علیه وسلم او دا کلمه محمد صلی الله علیه وسلم ویلی و حين قالوا کله چې هغه ورته دا ویل چې ان الناس قد جمعوا لكم اغا نعیم ابن مسعود الاشجعی الاسدی غراغ او سی ویلی ويقينا خلق تاسو تراجم مشرکان فخشوهم تیویریږي فزادهم ایمان زیات شو وقالوا ویلی حسبنا الله ونعم الوکیل الله زمن کافی دی خو ذمہوار دی. رواه البخاری. نو ګوره دا کلمه وایخه تکلیف وخت کله راته غم پریشانی وخت کې دا ډیره مزیدار دعا ده حسبنا الله ونعم الوکیل. وفي روایت او په بل روایت کې راځي عن ابن عباس رضی الله عنهما دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وی کان آخر قول ابراهیم صلی الله علیه وسلم واخرنی وینا د ابراهیم علیه السلام حين القی فی النار کله چې ورته غرزول شه حسبی الله ونعم الوکیل. وګوره د بخاری روایت دی ښه حتی خاصلورم نمبر حدیث د باب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه دا ابي هريره رضي الله عنه روایت ده عن النبي صلى الله عليه وسلم اغه د نبی صلی الله علیه وسلم نه روایت نقل کړي نبی رسول الله وی يدخل الجنه اقوام داخليږي به جنت ته زیب جنت تداس قومنا افئدتهم مثل افئدت الطير چې داغي وزلونه به د مارغانو دړونو غونته کی. رواه مسلم. قیل چاویلی مانا و مانا دا د متوکلون توکل کون کی بوی وقیل چاویل دی قلوبهم رقیقت زلونه به نرمی. نګوره دلته په باب د توکل کې دا حدیث د دې د پاره راوړه چې زړونه به داغي څنګه الله به جنت ته خلک بوزي چې هغه به توکل کوي په الله باندې. نو ګوره توکل په الله باندې سبب د داخليدلو جنت دی. الخامس پنځمان جابر رضی الله عنه د جابر رضی الله عنه روایت دی انه غزا مع النبي صلی الله علیه وسلم یقینا د غزا کول د نبی رسول الله څخه قبل نجد په طرف د نجد باندې فلما قفل رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې راوګرځي د نبی رسول الله راوپش قفل معهم راوپش دای سره نفادرکتهم القائله ترالاند کدی لرا د غرمه خوب فی وادن په یو کنده کې کثیر
عظاه په داسې کنده کې چې التا غنې ډېرې وي. فنزل رسول الله صلی الله علیه وسلم راکوشو وتفرق الناس او خلق جدا جدا شو استذلون بالشجر چې هغه اصول اصل ول په ونه باندې. ونزل رسول الله صلی الله علیه وسلم راکوش نبی علیہ السلام تحت سمورتن لاندې د کیکر د وننه فعلق بها سيف وغت تور واچوله ونمنا نومتن منګل ګودش. فإذا رسول الله صلی الله علیه وسلم يدعونا دغه وخت نبی علیہ السلام موږ تواضع کو. اذا عنده عربي دغه وخت د نبی علیہ السلام سیو باندې چې ولاړو. فقال نبی علیہ السلام ویل ان هذا اخترط علی سيفي دې قسمه باندې تور راويستا وانا منذ دوما فاستيقظت ريكشم وهو في يده او دا تورې په لاس کې وصلتا چې د قاش نه را بار کړی و. قال ویل مې يمنعك مني سوق بدی زمانہ من کی قلت مورتل الله ثلاث اندرې کرت. ویداسی واقعا منسترالا ولم يعاقبه نوای چې کله ورته دا خبره وکړه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه باندې چیله سزا ورنکړه. ولم يعاقبه وجلس کیناست متفق علیه. ور په الله توکل چې هغه ستوره لاس کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم نشته چې صرف د الله نوم ورته یاد. وفي روایت بل روایت کې راځي قال جابر رضی الله عنه فرمای كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بذات الرقاع موږ د نبی رسول الله څخه غزوه ذات الرقاع کې پیدا تینا علی شجره ظلیله دا وخت موږ رالو په یوونه چې د سوري والا و ترکنا حال رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ پرې خدا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. فجاء رجل من المشرکین او سره د مشرکانو نه راغی وسيف رسول الله صلی الله علیه وسلم معلق بالشجره او تر د نبی رسول الله رازوند ودونه پوره. فاخترته راوی استراغه فقال ويل تخافوني تزمانه یریږي کا صورتول. قال نبی اسلام تعالی قال ويل فمن يمنعك مني سوق بدرانه منکی قال الله. وفي روایت ابي بکر الاسماعیلی پر روایت د ابو بکر الاسماعیلی کې را دي په صحیح اپ خپل صحیح کې راوړل. فقال ورتل من يمنعك مني سوق بد زمانه منکی قال الله. قال وي فسقط السيف من يده د باندې چې د لاس نه تور وغورځیدل. فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم السيف نبی علیہ السلام تور را واغستا. فقال ورته فرمایل من يمنعك مني سوق بد زمانه منکی. فقال ورتل كن خير اخذ شا کن خیر آخذ شخنیون کے مانا گزارا اثر وقت. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی رسول اللہ تشهد ان لا اله الا الله وانی رسول الله دا گواہی کہ جنشت اقدار د بندگی سوا د الله نوزد الله رسولم. قال والله ولكن واحد کذتا سر دا وعدکما الله قاتل کذبتا س جنگ نکم ولا كنا ما قوم او زبدا قوم سرم نکیگم یقاتلونک جتا س جنگ کی. فخلا سبیل الله ورته کلا وکړه. فاتا صحابه نورال مرګری دا. فقال فاتا دا سړی راغی صحابه خپل مرګرو ته. فقال ورته ویلې جئتکم من عند خیر الناس ز تاسو تر عالم د یو غره کس د خوانه رسول الله وته یاد. قوله د امام مسلم د امام نووي رحم الله طریقه دا ده چې د باب اثبات اول پایتونو کې په حدیثو او مشکل الفاظ ته حل کوي. قوله دا قول قفله ما نسد اي رجع وپشو. والعظاه الشجر الذي له الشوك. عظاه اغا ونی توي چې پاغه کې دغه د ازغي پکې کی کر ونه نه. وسمر بفتح السين وضم الميم بفتح السين وضم الميم. الشجره من الطلح دا اغا ونی توي لکېږي چې اغا من الطلح وهي العظام من الشجرة العذا دا غټه ونه د دې کیکر د ونونه. واخترت السيف مانس اي سله وهو في يده راوي استواغه پلاس کې وا. سلطا مانس اي مسلولا ټیک نه استلی وا. وهو بفتح الصاد وضم ادا په فتحې د صاد او په ضمه سره. السادس شپږم نمبر حدیث عن عمر رضی الله عنه نے روایت ده. قال فرمایدا سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم نوای دا عمر رضی الله عنه روایت ده. قال فرمایدا سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ما د نبی صلی الله علیه وسلم نوریدلو چې فرمایله لو انکم تتوکلون علی الله
کچرته تاسو توکل وکئ په الله باندې لو انکم تتوکلون علی الله حق توکله په الله باندې تاسو یقیني توکل وکئ لرزقکم کما يرزق الطير الله به تاسو له دې رزق درکې لکه مرغانو لچ ورکئ تغدو خماسن چې هغه وختي سارځي وږي وتروح بتانا بیگا کې ماړه راځي رواه الترمذی وقال حدیث حسن امام ترمذی دا راوړ هغه ورته حسن روایت ویل دي په دی وجه باندې شیخ ابن عثیمین رحمه الله هم دا حدیث صحیح کړی دی معنی څه ده تذهب اول النهار خصامه پاول د ورځ کې لاړ شي خصامه معنی څه ایدامرۃ البطون من الجوع چې د ولګې نه ګېړې راغونډې شي وترجو اخر النهار بطانه واپس شي په اخر د ورځ کې ای ممتلئه البطون خېټه ډکې کړې وي